پروردګار علم. او هر څوک چې کلمه د لا اله الا الله ډېره وایي او پر ژبه باندې یې جاري اور د دوزخ دی نه سوځي. او که چا د جمعې په ورځ باندې کلمه د لا اله الا الله وویل 200 واره، خدای تعالی عز وجل په عملنامه کې د دغه انسان ثواب د 40 قبولو حجو خدای تعالی عز وجل ورنیشته کوي. علیه السلام فرمایي که چا وروسته تر لمانځه د سهار چې لمونځ وکړي او په مسجد کې کښېني تر هغه وخته پورې چې لمر راخیږي او دغه کلمه د لا اله الا الله وایي، او وروسته د مازدیګر تر لمانځه تر لمرلېدو پورې دا کلمه د لا اله الا الله ووایي، په مابینځ کې د دې کلمې د دنیا خبرې ونه کړي، پر خدای تعالی باندې حق ده چې الله عز وجل به دی خامخا و جنت ته استی، او پوښتنه به په ورځ د آخرت د لږو د ډېر هم نه ځینې وکړي د خدای تعالی عز وجل د دغه بنده څخه په ورځ د قیامت، او شفاعت به وکړي د 80 کسانو د هغسې کسانو چې واجب سوی وي دوزخ ورته مستحق د دوزخ وي، د هغسې کسانو شفاعت په ورځ د آخرت کې. که چا په وخت کې د اوداسه کلمه د لا اله الا الله وویل پر هر څاڅکي باندې چې د ده د اندامو څخه تویېږي خدای تعالی عز وجل یو ملکه پیدا کوي، تر ورځې پورې د قیامت دغه ملکه کلمه وایي او ثواب یې و دغه شخص ته چې دا کلمه یې په اوداسه کې ویله د خدای تعالی عز وجل یې د دغې ملکې ثوابونه ټول پروردګار عز وجل و ده ته وبخښي. هر سړي که په وخت کې د خوب چې و خوب ته ځي 10 واره کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وویل داسې ثواب لري لکه یو مریی چې په لاره کې د خدای عز وجل عذاب وګرځي. ګرانو محترمو، هر څوک چې کلمه د لا اله الا الله وایي او ورد یې ګرځي او ذکر یې ګرځي خدای تعالی عز وجل دی د اوره څخه د دوزخ پروردګار عز وجل وحی و موسی علیه السلام ته وکړی چې ای موسی علیه السلام د امت څخه د علیه السلام یو قوم دی چې په زوره کلمه د لا اله الا الله وایي، دا دوستان زما دي، زه خپل دیدار اولین و دغسې قوم ته ورکوم، او دا په مثل باندې د پیغمبرانو او ثواب د پیغمبرانو ورکوم. هر څوک چې وروسته تر لمانځه د سهار 10 واره کلمه د لا اله الا الله ووایي، او وروسته د ماپښین تر لمانځه 20 واره ووایي، د مازدیګر تر لمانځه یې 30 واره ووایي، د ماښام تر لمانځه 40 واره ووایي، د ماخوستن تر لمانځه وروسته یې 50 واره ووایي، تر وترو وروسته 80 واره کلمه د لا اله الا الله ووایي، خدای تعالی عز وجل د 80 لکو ثواب د 80 لکو کالو ثواب خدای تعالی عز وجل د په عملنامه کې کاشي، او جنت ته خدای تعالی عز وجل دا سړی داخلوي، او په جنت کې خدای تعالی عز وجل 80 شهر ور عطا فرمایي، په هر ښار کې 80 قصر وي، په هر قصر کې 80 خونې وي، په هره خونه کې تخت د زرو پروت وي، او پر هر تخت باندې هوره ناسته وي. د دې حدیث روایت بیهقي کړی دی. علیه السلام فرمایي هر چا که 100 واره کلمه د لا اله الا الله وویل په ورځ کې د ده مخ به په ورځ د قیامت د 14 سپوږمۍ په رقم باندې ښکاري. علیه السلام فرمایي تاسې د خپل بدن زکات وباسئ، چې د بدن د زکات دا دی چې کلمه د لا اله الا الله علیه السلام مبارک وایي تاسې ډېره وایاست. په کتاب کې راځي یو لمونځ دی صلات الذاکرین ورته وایي، مؤمن باید دا لمونځ په خپل عمر کې یا چې فارغه سي دا لمونځ باید وکړي. خدای تعالی عز وجل بیا حشر په ورځ د آخرت د ذاکرانو سره راپورته کړي، او هر حاجت چې د خدای تعالی عز وجل څخه وغواړي خدای تعالی عز وجل بیا حاجت پوره کړي، او ثواب به خدای تعالی عز وجل ورکړي و دغه شخص ته دونه ثواب چې هغه به په 90 ځایېږي. 4 رکعاته لمونځ دی، په هر رکعت کې وروسته تر الحمدلله 15 واره قل هو الله احد ویل،
وروسته تر قل والله په ولاړه کې 300 واره کلمه د لا اله الا الله ویل، په رکوع کې، په سجده کې او په قومه کې چې د رکوع څخه راپورته شي په مثل د صلات تسبیح د لمانځه 40 واره کلمه د لا اله الا الله ویل. وروسته تر لمانځه 300 واره ویل، 360 واره ویل کلمه د لا اله الا الله. شیخ باعزید بوستاني صاحب فرمایي چې زما څخه دا لمونځ یو وخت قول سو، 40 ورځې غمجنه وم. او دی مبارک فرمایي چې ما علیه صلات وسلام په خوب ولیدي، باعزید بوستاني چې علیه صلات وسلام ما په دغه شپه په خوب باندې ولیدي چې دغه لمونځ صلات الذاکرین لمونځ ما وکړي. او هر چا که په خپل عمر کې دا لمونځ وکړي پر ده باندې جنت حلال دی او دوزخ پر حرام دی. کتاب وایي، نو کتاب وایي ټولو مؤمنانو او مسلمانانو ته چې دغه لمونځ په خپل عمر کې یو وارې ادا وفرمایي چې خدای تعالی عز وجل جنت ورته واجب کړي او د اوره څخه د دوزخ یې وساتي. قال زازان انا نبی صلی الله علیه وآله وسلم من قال لا اله الا الله محمد رسول الله مع الوضوء اکرمه الله تعالی ب12 مقامات. علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا په کامل اوداسه سره کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وویل، په 12 ځایو کې به خدای تعالی عز وجل د ده عزت و اکرام وکړي.